علماء یو قصه بیانوي، ډېره ناشنا قصه ده، درته غوږ کېږدئ. محمد ابن هارون البلخي رحمه الله دا یو کسو، دا مالک ابن دینار رحمه الله وی زه حج ته رالم او د عربي په شپه باندې ما خوب ولیده. په خوب کې یو کس راته راغی او راته ویلې چې د ټولو خلکو حج قبول دی، خو لیکن دلته یو کس راغلی دی محمد ابن هارون نومیږي، د دې حج نه دی قبول. وی دې خبرې زه په سوچ کې واچولم چې ما دا څه وجه دی دې دا حج نه دی قبول. وی ما دې خلکو نه تپوس کو چې د خراسان د علاقې د بلخ یو سړی دی او د هغې حج نه دی قبول. ما دا څه وجه ده؟ وی د خلکو راته راوښوده چې نه غلی دا منځونه چې کوي دا ډېره دعاګانې کوي چې دا دی. وی زه خو هله رالم چې کله سلام وګرځو مخې ته وله رالم سلام یې په واچوه. وی ما ته داسې ویلې چې آیا تا خو داسې خوب نه دی لیدلی چې زما حج نه دی قبول شوی؟ هو دغسې خوب مې لیدلی دی. وی زه دا په ژړا شم. وی ویلې چې 40 کاله کېږي چې زه دلته د حج له راځم او هر کال یو سړی خوب ویني چې د محمد ابن هارون حج نه دی قبول. وی ما ویل چې دا وجه څه ده، دا ستا حج ولې نه قبلېږي؟ وی بیا راته قصه شروع کړه. وی ما به شراب څښل، په روژه او په غیر روژه کې به ما شراب څښل، په رمضان کې وی ما شراب وڅښل. مور مې وی تنور ګرم کړی د ډوډۍ دپاره. وی چې زه د کله دې کور ته رانوتلم وی ما زه مې د مور ورټولم چې ته ولې دا شراب څښې، ځان دې شرابي جوړ کړی دی. وی بدې ردې راته ویلې ما خو شراب څښلي. وی ایسته دا خپله مور مې راواغېستله، ایسته په دې تنور کې مې ورواړتله. وی چې کله مې ورواړتله وی زه خو په اوښ کې نه ولاړم، قدر ویده شوم. ښځه مې راسره راغله، راته ویلې چې تا خو خپله مور دې تنور ته ورواړتله. چې کله راویښ شوم او چې رالم دا مور مې وی د تنور کې مې مکمل سکوریا شوی و، هېڅ نه معلومېدل. وی د هغې نه وروسته وی 40 کاله کېږي چې زه دا توپي وباسم دې حج ته دلته راځم او هر کال یو سړی خوب ویني چې د هر چا حج قبول دی، خو لیکن د محمد ابن هارون ته حج نه دی قبول. وی دا مالک ابن دینار وی دا سړی زما ډېر بدي شي، زه هم دې پاڅېدلم لاړم چې ته دونه ظالم یې، خپله مور دې سوې ده. وی د هغې نه وروسته زه لاړم او چې کله شپه شو خوب مې ولیده. په خوب کې راته داسې ویلی شو چې د ټولو حاجیانو حج قبول شو. ما چې حتی محمد بن هارون وی حتی محمد بن هارون د محمد بن هارون حج او توبه قبوله شو. 40 کاله بعد ګوره 40 کاله د دا توبې ویستلې دې حجونو ته راغی، هلې دا توبه قبوله شوه. وی دا وی زه زر راپاڅېدلم، ما ویل چې دې سړي ته زه زیری ورکړم. وی چې کله رالم وی فوجدته دا مې منده که مونځ یې کو. وی چې کله مې ته زیری ورکړه وی وقد مات دا سړی سته مړ شو. په اسلام کې وی دې سړي له بیا مرګ راغی او توبې قبوله شوه. ده وی زما ورونو توبې ایستل پکار دي. ګوره یو سړي نه به داسې یوه ګناه شوي دا به د ځان نه خبر نه وي، د ده به توبې نه قبلېږي. پکار ده چې موږ تاسې توجه وکړو